درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او دا ځل هم له داسې یو نوې خپرونې سره چې د آبادۍ د یو زیري څخه دا هم حسابیږي. درنو لیدونکو راغلی یم خاص کونړ ولسوالۍ ته او خاص کونړ ولسوالۍ کې د شین کونړ په نامه یو فابریکه ده او چې پاپړ تولیدوي هغې ته راغلی. دوستانو واقعیت چې امن یو داسې شی دی چیرته چې امن وي سوله وي هلته ډېر پرمختګونه کیږي. دا چې په وروستیو کې افغانستان کې امن دی او خصوصا کونړ کې امن دی نو د دغې سربیره داسې کارونه زموږ په دغه ولسوالیو کې او په کلو کې دغه ټولنه کې ډېر زیات شوي دي او پرمختګ شوی. تر څنګ یې 15 کسان دلته په کار شوي هم دی او یو چاته د یو وخت رزق میلاویږي. نو درنو لیدونکو د دې فابریکې یو کارکوونکی مې تر څنګ ولاړ دی دې سره به خبرې کوو. ستړی مه شې ورور صحت ښه دی؟ لومړی کې خو به زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زما نوم اسحاق دی د شین کونړ د کارخانې مالک یم. ښه ډېر ښه. نو د شین کونړ کارخانې مالک تاسې وویل. لومړی کې به دا پوښتنه وکړم چې څومره وخت کیږي او دغه سوچ در سره څنګه پیدا شو چې په داسې یو لرې پرته سیمه کې چې ډېری خلک ورته اطراف وایي داسې یو اقدام تاسې وکړه؟ دا خو ډېره ښه خبره دې وکړله. موږ په لومړیو کې د دې ستاسې د سوال جواب چې د دې کارخانې تقریبا یو کال کېږي چې موږ دلته دا کار شروع کړی دی. 15 کسان را سره په کار باندې دي او بله دا فابریکې ته په دې خاطر مخه کړه چې موږ سره دلته یو څو کسان هم مشغوله شي کار را سره وکړي. او تاسې وویل چې یو کال وشو چې دغه فابریکه چلوو څنګه روانه ده اوس وخت؟ ماشاءالله اوس ډېره ښایسته روانه ده او دا شین کونړ په نامه چې دا موږ کوم ریل جوړ کړی دا په کونړ کې ماشاءالله ډېر ښایسته خرڅ لري. دا شین کونړ نوم مو ورته څنګه انتخاب کړی؟ دا د کونړ افتخار د کونړ ویاړ دی دا په دې خاطر کونړ شین دی په دغه خاطر؟ شین کونړ خو ټول ښایسته شین. راځو د دې فابریکې څخه به لږه لیدنه وکړو. صحیح نه؟ نو اول به راته دا شی زموږ لیدونکو ته دا کړی تشریح کې ته چې دې کې څه کار کیږي بیا دې کې څه کار کیږي او داسې چې پسې ورو ورو دا یو به ته تشریح کې. صحیح نه؟ دا خو اصلا د استاد کار دی خو دا بیا هم استاد نه راشي دا مشکل خو نشته. استاد دا به ته موږ ته تشریح کړي. خیر کوڅ شیوره چې هغه مور واچوه لیدونکي به هم ویني نو ډېره به ښه شي. صحیح ده؟ دې کې موږ پاپړ پخوو چې اول دې ته اچوو پاپړ بیا دې کې اچوو دې کې ونه غوړي وباسو دې کې وچوي لاندې ونه غوړي وځي دلته چې وچ شي بیا دلته اړو دې تاپ ته دلته وله مساله ورکوي او مسالې نه بعد چې کوم دی د بورې ډکوي بیا ځي هلته ماشین ته ځي بیا دننه ځي دننه ځي هلته پیک کېږي پاکټ راغورځوي. ښه او دا غوړي دې ته څومره وخت پس بدلوي؟ دې ته موږ ورځ په ورځ باندې غوړي بدلوو. دا چې مثال نن موږ کم پخلی پکې وکړو دا مازدیګر وباسو شاګردان باندې شاګردان ته ویو چې مازدیګر کې غوړي وباسي او بیا مازدیګر سبۍ ته بیا چینج کوو. دغه غوړي چې دې ایستلي له دې بېرته استفاده کوئ که نه؟ دا بېرته کړۍ ته اچوو. ښه نو راځه دلته به ته لږ پاپړ ور واچوې دا لیدونکي به هم ویني. درنو لیدونکو دا تاسې ګورئ په دغه دا غوړي خو دې ولا چې ډېر زیات سره نه دي ډېر ګرم دي ځکه دا خو بیخي په یو سیکنډ کې دغه د پاپړ پخوي. غوړي ګرم نه وي که نه بیا صحیح نه راوځي که نه بیا خام راوځي. او دې پسې د ګیس ور دی که نه؟ ګیس لرګي نه پکې استفاده نه کېږي؟ نه موږ ګیس راځئ نوسه هغه چالانه وویزه. درنو لیدونکو تاسې دا استاز وکتو چې دغه پاپړې
تقریبا په د یوې دقیقې نه هم په کم وخت کې پاخه کړل. او دا به راته ووایې چې دا خام پاپړ چې دي دا له کوم ځایه راوړئ دا تاسو؟ خو موږ د ننګرهار نه او د لغمان نه د دوه فابریکو نه موږ دا یو رقم ته مینټه پاپړ ورته وایو چې هغه موږ د لغمان نه راوړو. دا سرینټي چې دی دا د او دا پاپړ له څه شي جوړیږي؟ دا د وړو او د هغې د خپل څه مواد سره ګډوي بیا. نو کله مو داسې سوچ کړی دی چې د دې زمینه هم برابره کړو چې خام هم دلته جوړ شي؟ نو دا هر څه وخت غواړي او پیسې غواړي. نو انشاءالله چې اراده شته چې دغه کار هم وکړئ؟ انشاءالله اراده هم خو شته دی چې دا کار هم ترسره شي. د کونړ کومو سیمو ته ستاسې پاپړ اوس رسوئ؟ زمونږ خو فلحال په کونړ ټول ولایت کې زمونږ پاپړ رسیږي او په ننګرهار او په لغمان او عام تر نورستانه پورې هم زمونږ پاپړ دي. دننه ځو صحیح نه؟ صحیح ادي مهرباني. درنو لیدونکو دا د شین کونړ د پاپړو فابریکه ده چې تر اوسه یې فکر کوم نن یا 2 ورځو کې دغومره پاپړ پاخه کړي دي تر څو د کونړ مختلفو ولسوالیو ته انتقال کړي. دا راته ووایه چې دغه روغ بنډل بیا په څو روپۍ ورکوئ دکاندارانو ته؟ دا موږ دکاندار ته لکه سلمینانې چې وړي دا یو بنډل دا موږ سلمینان ته ورکوو په 2.5 هغې دې بیا سټورونو ته په 280 ورکوي. سټورونو والا بیا پرچون دکاندارانو ته 280 ورکوي. دې کې بیا جایزې هم دي لکه د ماشومانو د خوراک سیستم هم ورته برابر کړی لکه جاوله شوه امجد شوه. هغه خلک وایي چې قسمت پونۍ دې راووته هغه قصه پکې ده. نو دا ماشین به راته ته تشریح کړې خو دا هم استاذ ته پرېږدي؟ دا هم استاذ ته پرېږدي ځکه چې دا د استاد مسله بس استاذه دا به ته تشریح کړې؟ بس دا راته تشریح کړه چې دا ماشین څه کار ورکوي او دغه استادان چې پکې کار کوي بیا د ورځې څونه پاپړ دلته انتقالوي؟ دا خو موږ دې کې 3 کسان مصروفه دي چې دې کې دا پاپړ پیکینګ کوي دي پسې 3 کسان مصروفیت لري چې دا د ورځې 2.5 بنډله پیک کوي. ها او دا کاغذ چې د پاپړو لپاره تاسو جوړ کړی دی دا مو دلته جوړ کړی او که بل کوم ځای دا موږ پاکستان هېواد کې جوړ کړی دی. موږ پاکستان کې جوړ کړی دی پېښور کې. ها او دې ته دلته لاسرسی نشته دی دې کاغذ ولې نشته؟ یو قسم ورید چې دی دا ماما چیرې په نامه دی دا موږ په ننګرهار کې خپل تولید دی. دا د ننګرهار فابریکه ده. ننګرهار کې ماشاءالله ډېر ښایسته د هغې پیدا کړی خو هغه موږ مخکې جوړ کړی دی چې هغه مخکې او بیا وروسته هم دا راغله. وروسته هم دا او قسمت پونۍ به دا پرتې دا به پکې اچوئ که نه؟ دا بس دا د ماشومانو پوکاڼۍ هم پکې اچوئ او جاول هم پکې اچوئ او ماشومان دې خوشحاله ګولۍ هم پکې نو هره یوه کې اچوئ خو نه یوه پرېږدئ او بله کې اچوئ. هغلته کس نه دی بیا تاسو د هغې نه هم لږه ویډیو وکړئ ځکه چې هغه کم یو ښه دلته لا کس برابر نه شي نو یو دانه نو څه دغه ځای کې کس شته دی هغه وګوره. ماشین ګېټ دا سړی خو ډېر خطري ځای ته خېجولی که نه؟ دا دلته هرې خانې باندې خپل خپل ټکټ ورځي د دې چې هر یوې ته ورځي. او دلته نورې فابریکې هم شتون لري؟ دلته خو یو 2 فابریکې نورې هم شته دي. د یوازې همدې ولسوالۍ کې دي که نور کونړ کې هم شته؟ همدې ولسوالۍ کې. او راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا فابریکه تر کوم ځایه ورسوئ؟ راتلونکي کې خو پلانونه داسې لرو چې موږ د خیر دا ماشینان ډېرو ځکه اوس دا یو ماشین دغه دی یو دا دی په دې باندې زموږ رسیدګي نه کېږي. نو انشاءالله په راتلونکي کې ماشینان به هم ډېرو ځان سره به هلکان هم ډېرو چې او دا ماشین په یو څوک غواړي چیرته باید واخلي؟ چیرته پیدا کېږي؟ په ننګرهار کې پیدا کېږي. او قیمت یې څنګه دی؟ قیمت لري دغه نوي چې اخلي 1,80,000 باندې. او دغه دا موږ واخیستو دا اوس دا یو میاشت نیمه کېږي دا مې په 60,000 باندې. 60,000 نو یعنې ډېر مصرف هم غواړي. په دغه فابریکه دې څونه پانګه اچونه کړې؟ په دې فابریکه کې خو اوس موږ فعلا تقریبا 10 لک افغانۍ پانګه اچونه کړې. نو زیاتره خلک په دې وختونو کې خارج ته روان دي. په 10 لک روپۍ خو ته جرمني ته هم رسېدی شوې ولې جرمني ته نه تللې؟ خپل هېواد خپل دغه چې خپل هېواد کې کاروبار برابر شي خارج ته پکار شي چې لاړ. بالکل په خپل هېواد کې ورسره 10-15 نور هم مصروفه دي او سره ستاسې. نو په فکر کوم هم دا 2 ماشینه د اوس لپاره لرئ؟ لا فلحال خو دا 2 ماشینونه لرو موږ سره چې موسسو هم دغه کړی دی انشاءالله
هغه وایي چې موږ تاسو چې تاسو سره همکاري وکړي. همکاري کوو نو داسې یو مؤسسه خو خدای موږ ته رابرابره کړي او موږ سره کومک وکړي انشاءالله زموږ کار نور هم پرمختګ کوي او ماشاءالله کار ډېر ښه روان دی. د ورځې څومره مال انتقالوي نور کونړ ته لکه اوس دا هم جوړ کړی دا څونه وخت کې هم جوړ کړی دی دا به تاسو وینئ دغلته دا ګاډي بار شوي دي نو دغه 2.5 بنډله اوس موږ فلحال کونړ ته انتقالوو. هره ورځ کو نه هره ورځ 2.5 دغسې بنډلې 2.5 که نه نو بیا خو دا ډېر شی دی که نه دا ډېر ماشاءالله موټر کابل ته لېږي چې اوس دا ورور راغلی دی کابل ته وړي دغه سوزکې بارۍ د جوالونو کې مال اچولې دا کابل ته خله دې ځایه کابل ته هم لاسرسی لرئ او ننګرهار څنګه ننګرهار هم ماشاءالله زموږ خرڅ په ننګرهار کې هم ډېر زیات کېږي هلته یو څو نمایندګانې دي چې صرف هغې ته مالونه ورته هغې ډېر ښه ډېر نو هېوادوالو ته څه پیغام لرې مهرباني هېوادوالو ته خو مې دغه پیغام دی چې وروره خپل وطن خپل وطن یې خپل وطن کې کاروبار شروع کړئ دغه ما چې درته وایم نه مې د پاپړو کار لیدلی و نه څه نه بعد به داسې یو کس سره مخ شوم چې هغې راته ویل چې داسې یو سیستم جوړ کړه ته ماشاءالله لږ اقتصاد موږ سره خو دومره پیسې نه وي خو دا هر څوک چې دی په توکل باندې کېږي موږ بس کاروبار اول مو وړوکی شروع کړو یوه بورۍ کار موږ کوو اوس الحمدلله 10 بورۍ ورته زموږ کار رسېدلی نو خپل وطن کې کاروبار شروع کړي یو څوک ځان سره نور هم مصروفه کوي خارج نه څه نه جوړېږي او همدا خپل وطن ژوند زنده‌باد ډېره مننه سلامت ډېره مننه درنو لیدونکو خلک وایي او دغه ورور هم یادونه وکړه چې خپل وطن او ګل وطن په خپل وطن کې چې د یو فابریکې رئیس کېدلی شي خو په بل وطن کې آن کارګري هم ډېر په مشکله کولی شي او داسې خوندور پاپړ اوس نو په خاص کونړ کې جوړیږي او دا سیمه خو ادرس یې ووایه شاید ډېری لیدونکي وغواړي چې دلته راشي خاص کونړ ولسوالي او توحید آباد کلی توحید آباد کلی نو خاص کونړ ولسوالۍ توحید آباد کلي کې دغه فابریکه ده نو که تاسې هم غواړئ چې خپلو اولادونو ته داسې خوندور پاپړ ورسوئ نو له دې ورور سره اړیکه نیولی شئ درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار ارمان درته وړاندې کړه او تر بیا چې زه ستاسې سره په یو نوې خپرونه کې حاضرېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان